بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې خپله لور په نکاح ورکړي، د زوم څخه 15 لکه 20 لکه ولور اخلي. دغه ولور بیا نیمۍ په مصرفوي، دې لور ته کور ورباندې ورکوي او نیمۍ ولور خوري. دغه ولور خوړل دې پلار ته جایز دی که جایز نه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو شرعي حکم دی او یو زموږ د ټولنې رواج دی. شرعي حکم خدا دی چې دغه ښځه چې دا پلار یې په نکاح ورکوي، د دې ښځې دپاره به مهر ټاکل کیږي. هغه مهر به هغه خاوند دې ته ورکوي. دا مهر د دې حق دی دا چې هر څه په کوي، که کور ورباندې کوي، که یې په خپله په جیب کې اچي بیرته د خاوند کور ته وړي، پلار ته ورکوي، هغه د دې اختیار دی. نه پلار ته جن اخیستل جایز دی چې خامخا یې ځینې واخلي، نه یې خاوند ته جایز دی، نه یې پلار حق لري چې دغه ولور واخلي ځینې ویې خوري، او نه خاوند حق ورباندې لري چې ما خو تا ته دومرې ولور درکړي، تا ولې کور نه دی راوړی. نو هغه ولور خو د دې حق و، کور به خاوند ځان ته خپل کوي، او هغه ولور خو د دې حق دی. پلار هیڅ حق نه باندې لري چې دا ولور واخلي، بیا زوی ته واده پکوي یا نور کاروبار ورباندې کوي یا یې خوري. دا خو شرعي حکم دی. یو زموږ ټولنه ده، زموږ په ټولنه کې خو الله عز وجل دې پر دې مخلوق باندې رحم وکړي، الله دې هدایت ورته وکړي. دلته خو داسې رواج دی، د خلکو داسې بعضو دا فکر کړی دی چې دا لور دا اصلا مال بولي، ملکیت، لکه یو څوک چې غوا لري، لکه یو څوک چې مځکه لري، لکه یو څوک چې جایداد و سرای لري، داسې په روپو خرڅوي. دا که چیرې سپین ږیري ته ورکوي، که پر بند ورکوي، او که لرې ورکوي، که نږدې ورکوي، بس دا لور خبروي لانه او پر خپل سر پلار نکاح وروتړي، هغه پیسې ځینې واخلي جیب ته یې واچي. نو بیا که هغه د ده لور په کور کې خوشحاله وه که خوابدې وه، ظاهرا خو دوی وایي دا زما لور د ما کوچنۍ لور کړې ده، ما ته یې رابخشي. بخښه څه کوې چې دا لور د اوښکو پر ځای وینې ورته تویې کړي، لا هم دا پلار وناکه 1 لک روپۍ ورکړي چې دا لور ځان ورته مړ کړي چې دا زما خاوند ته دا ولور ورپرېږده، زه یې نه غواړم نه غواړم، دا پلار یې هېڅ رقم نه ورپرېږدي. نو دا ظلم دی، د دې ظلم څخه ځان ساتل پکار دی. الله دې خلکو ته هدایت وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.